بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستانو، پښتو ټیکنیکل چینل ته ښه راغلاست. دوستانو نن به ویډیو کې وغږیږو چې څنګه کولی شو چې هغه ګیمونه چې ستاسو ملګري له انټرنیټ نه ډاونلوډ کړي دي په ډیر MB باندې څنګه په خپل موبایل کې بغیر له انټرنیټ نه موږ انسټال کړو. تاسو دوستانو خپله ښه پوهیږئ چې یاره داسې ګیم دغه شته دی، ګیمونه شته لکه مثال په توګه باندې دغه ګیم دی. دا ګیمونه دوستانو بغیر د انټرنیټ ډاونلوډ نه کار نه کوي. دوستانو کو تاسو راول که زموږ چینل ته نوي راغلئ زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ او همدغه بیل آیکن درسره ووهئ تر څو پورې زموږ ویډیوګانې تر ټولو اول تاسو ته در ورسیږي. ویډیو نه اوږدوو دوستانو، ډایرکټ ځو ویډیو شروع کوو. ښه دوستانو، د ویډیو چې کوم تمبر و هغې نه به پوهېدلي یاستئ. دوستانو موږ نن په ویډیو کې غږیږو چې څنګه د بل موبایل کې مثال چا د انټرنیټ نه ګیم را ډاونلوډ کړی هغې زیاته MB مصرف کړي نو اړتیا نشته چې تاسو خپل MB مصرف کړئ. د بل موبایل نه ګیم را واړوئ، زه را طریقه ښایم هغه شانتې انسټال کړئ، ستاسو موبایل کې به دغه ګیم کار کوي. دغه ګیمونه تاسو ګورئ دوستانو، دې نه چې ما دا کرښې تاوې کړي دغه ګیمونه چې دوی سره دوستانو خپل یو قسم فایلونه دي، که چېرته ځان له تاسو دغه ګیمونه انسټال کړئ دا کار نه کوي. ښه دوستانو، موږ ځو دغه دواړو ګیمونو لپاره چې کوم فایلونه دي دغه فایلونو ته OBB فایل وایي او دا همیشه دوستانو په انورایډ فولډر کې. نو تاسو بس کار وکړئ دوستانو، لاړ به شئ اول مای فایلز ته، اول ته به د موبایل چې کوم فون میموري ده هغې ته به لاړ شئ. انورایډ په نوم فولډر به انتخاب کړئ دوستانو، تاسو بل ته ښکاري OBB په نوم باندې یو فایل دی. دا فایل باندې به کلیک وکړئ. کله چې کلیک وکړو دوستانو دا تاسو کتلی شئ دغه برنی چې کوم دی د com.nextweb.wcc2 دا گیم چې کوم دی دوستانو دا دغه ورلډ کرکټ چې کوم دی د هغې فایل دی او دا لاندې چې کوم دی دوستانو دا د PUBG فایل دی. تاسو د دې سایزونه هم ښایم. دا دوستان تاسو ګورئ 314 MB دی، یعنې تقریبا ډېره زیاته MB ده. مثال دا یو څوک ډاونلوډ کړي ځان دپاره نو ډېر زیات MB ولې تاسو مفتن انسټالوئ دغه ګیمونه. همداسې دوستانو دغه بل ګیم PUBG خو تاسو پېژنئ دوستانو، زیاتره دوستانو سره بلد هم دي. دغه فایل دوستانو تقریبا 1.15 GB دی، تقریبا ټوټل 2 GB برابرېږي. دغه د بل موبایل نه دغه ګیم راواړو څنګه انسټال کړو، چې تاسو ډایرکټ ځان له اپلیکیشن انسټال کړئ دغه کار نه کوي. ویډیو تر اخره پورې وګورئ او انشاءالله تاسو به وپوهېږئ چې څنګه په بل موبایل کې، یعنې موبایل نه تاسو ګیم راواړئ په خپل موبایل کې انسټال کړئ بغیر د تاسو هغې ته انټرنیټ ورکوئ. ښه دوستانو، فایل خو مې تاسو ته وښودو دوستانو، تاسو به لاړ شئ بیا ZPA ته. ZPA به دوستانو تاسو اوپن کړئ. دا دوستانو هغه موبایل دی چې کوم یو کې موږ دغه ګیم نه دی انسټال کړی. یو خو به دوستانو هغه فایل تا ته چې موږ وښودلو دوستانو د PUBG یا بل کوم انټرنیټ چې ګیم مثال فایل ورسره وي هغه دوستانو هغه ګیم به تاسو اول دغه را ډاون دې خوا راواړئ. ZPA باندې به چې کله تاسو ZPA کړله له هغه دوستانو دغه فایل څنګه پیدا کړئ. فایل پیدا کولو لپاره داسې کار وکړئ دوستانو، تاسو به لاړ شئ د فون میموري ته په ZPA کې، بیا به انورایډ فولډر ووهئ OBB فایل ته به لاړ شئ او دلته به دوستانو هغه فایل پیدا کړئ چې مثال د PUBG ګیم فایل اړوئ، دغه ګیم فایل اړوئ. ښه دوستانو، موږ دا فایل مخکې نه راړولی په ZPA باندې. دوستانو اوس به کار وکړو دوستانو، اول به تاسو سمدستي دغه انسټال کړئ. مثال چې دغه ورلډ کرکټ ګیم موږ راړولی دا به انسټال کړئ تاسو دوستانو. لږ دمه کوو ورته دوستانو تاسو پورې دغه ګیم انسټال شي اسانۍ باندې. ښه دوستانو، ګیم انسټال شو. ګیم چې انسټال کړو تاسو اوپن کړئ دوستانو. د لومړي ځل لپاره چې دا اوپن کړئ دوستانو نو دې سره به یو داسې انټرفیس راشي. وایي دوستانو تاسو چې کوم دغه ګیم ډاونلوډ کړی دی دا به تاسو په برش باندې زه وښایم. دا ګورئ دوستانو دلته لیکلي دي چې یاره دې لپاره به فایل تاسو د انټرنیټ نه راواړوئ. نه موږ یې نه راوړو دوستانو، موږ سره دا فایل شته دی، اړتیا نشته. ګیم موږ قطع کوو دوستانو. ګیم چې مو دوستانو تاسو قطع کړل بېرته به راشي بار صفحې ته. صفحې مخکې به دوستانو بېرته لاړ شئ هغه موبایل ګیلري ته، فایل ته به دوستانو تاسو لاړ شئ. فایل ته چې کله لاړئ دوستانو بېرته به مغه انټرنیټ سټوریج انورایډ فولډر به نه بلکې ZPA فولډر ته به لاړ شئ دوستانو. چې کله تاسو هغه فایل ZPA کړو تاسو مخکې ما هم ښودل دوستانو چې څنګه دغه فایل موږ ZPA کړو. که یو ځل بیا تاسو ته زه وښایم دغه فایل موږ په ZPA باندې راړولی، که څه هم یو ځل تاسو ته ما ښودلی خو بیا هم یې درته ښایم تاسو پورې تاسو دغه باندې سر خلاص شي په اسانۍ باندې وکول شي. خیر که ویډیو لږه اوږده شوله خو ویډیو تر پایه سره وګورئ. دغه دوستان تاسو ګورئ دغه فایل موږ راړولی دوستانو، دا ګورئ دغه فایل دی www.nextweb.wc. دوستانو داسې هم دغه کو لاړ به شئ دوستانو بېرته تاسو مای فایلز ته. فایل کې به دوستانو تاسو خپله موبایل دغه خلاص کړئ، بیا به لاړ شئ ZPA فولډر ته. ZPA فولډر دغه ZPA ته چې لاړئ دوستانو
دلته به دغه فولډر تاسو ګورئ فولډر کې دغه یو فولډر کې یو دانه یو اپلیکیشن قرار لري دغه اپلیکیشن مخلاص کی دا ورستانو دغه فایل چې موږ په زی پی باندې راړولو په دې به داسې کلیک وکړئ او دا به راموف کړئ که چېرته پبجي فایل هم وي دلته داستان دا ټول هم دلته وي په زی پی باندې راخوتونکي فایل ټول هم دلته په دې فولډر کې پروت دي ښه دوستانو بیا به داسې کار وکړئ دوستانو لاړ به شي انورایډ فولډر ته دا انورایډ فولډر دی مخکې مې هم درته روښانه کړی خو یو ځل بیا هم په برش باندې تاسو ته روښانه کوم تر څو پورې تاسو یې وکولی شئ چې په اسانه باندې سره وپوهېږئ دې باندې ښه دوستان دا ګورئ دا انورایډ فولډر دی دوستانو دې باندې به کلیک وکړئ دوستانو کلیک چې موږ دلته او بي بي فایل دی ګورئ تاسو ته ښکارېږي او بي بي فایل چې تاسو کلیک پې وکړو دوستانو ښه دوستانو چې کله راغلی دلته دوستان تاسو وګورئ www.com.nextweb ښه دوستانو دا فایل که ډیلیټ کړئ تاسو لپاره ډېره ګټوره ده دا به پیسټ کړئ دوستانو دا چې مکلف فزیکل کیپ اټ اپلای یا مرج یې کوي دوستان دا چې مرج کړي دوستان تاسو ګورئ دلته دغه ګیم موږ مخکې انسټال کړی بیا مو ان انسټال کړو دغه فایل به همغه فایل کې راشي دلته به تاسو راشي دوستانو وبه ګورئ چې دغه ګیم فایل بالکل ګیم فایل دا دوستانو تاسو برش باندې یو ځل روښانه کړم درته دا تاسو ګورئ .com.nextweb فایل موږ هلته اضافه کړو اوس به بېرته راشي دوستانو تاسو به ګیم اوپن کوئ ګیم ولټوو موږ چې ګیم چېرته دی ښه دوستانو ګیم دا دی دوستانو ګیم چې اوپن شو دوستانو لږ به ورته انتظار وباسئ تاسو دوستانو ګورئ تاسو په سکسیسفولي چې کوم دی موږ په بریالیتوب سره دغه ګیم په خپل موبایل کې انسټال کړو تاسو همداسې کولی شئ چې نور ګیمونه هم په اسانۍ سره چې نور ملګرو مو انټرنیټ ډاونلوډ کړي تاسو یې ځان ته انسټال کړئ او بیا په اسانۍ سره اړتیا نشته چې تاسو خپله ګیم سره کتلی شئ چې زموږ دا ګیم ډاونلوډ شو ښه دوستانو خدای دې وکړي چې دغه ویډیو مو د خوښې وړ ګرځېدلې وي او تر بیا چې تاسو په خدمت کې لا یو نوي ویډیو سره حاضرېږو خپل ورته اجازه ورکوئ د خدای په